د 1403 هجري شمسي کال د اسد یا زمري میاشتې له پیل تر پایه د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 314,943 مټریک ټونه انتقالات شوي دي. د حیرتان بندر له لارې 255,300 ټونه، د آقینې بندر له لارې 28,811 ټونه، د تورغونډۍ بندر له لارې 29,029 ټونه او د خواف-هرات بندر له لارې 4,514 ټونه چې ټولټال 314,943 ټونه نفتي، غیر نفتي او نور مواد دي هېواد ته وارد او صادر شوي دي. د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي. په اسد میاشتې کې 14,933 ټونه ټرانزيټ شوي چې لویه برخه یې وچه میوه، معدني ډبرې او د انارو جوس دي. هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقي او ځان بساینې ته لاره هواریږي. درنو تجارانو، که غواړئ خپل سوداګریز توکي په خوندي، ارزانه او چټکه توګه د ریل پټلۍ له لارې انتقال کړئ، نو همدا اوس په مرکز کابل او ولایتونو کې د ټولګټو وزارت اوسپنیزې کرښې موانعت له اړوند مسؤلینو سره په اړیکه کې شئ.